سږ کال مړي را ژوندي نه شول. شمالي ټلوالې څنګه په افغانانو د خپلو مړه شوو مشرانو ورځې په غم او وحشت بدلولې. په دې اړه د اسماعیل یون مهمې خبرې په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د هر مړي درناوی او احترام پکار دی، خو د هغه مړي چې پر ژوندینې د خلکو خدمتګار وي او پر مړینې د خلکو د ځورونې سبب نشي. خو زموږ په هیواد کې یو شمېر داسې کسان و او لا شته چې نه پر ژوندي ترې ولس ښه ورځ ولیده او نه ترې په مرګ دی ولس خلاص وموند. مسعود رباني، فهیم مزاري او دې ته ورته نورو اشخاصو چې د خپل ژوند په بهیر کې دې ولس ته څومره زیان واړوه، تر مرګ وروسته هم د ولس د کړونې سبب شول. دا خلک چې ژوندي و نو وژنې، ځورونې، ړنګونې، ویجاړونې او د اوارو ځمکو غصبونې ته یې کار ویلی و. خو چې کله له دې نړۍ څخه لاړل نو بیا یې لوړې غونډۍ غصب کړې او پلویانو یې د دوی په شان د عامه لارو بندولو او د ولس ځورونو ته دوام ورکړ. پوره 20 کاله د احمدشاه مسعود تلین په کابل ښار کې په داسې ډول لمانځل کېده چې د وحشت او بربریت یوه لویه ننداره یې نړۍ ته وړاندې کوله. دردونکې خبره دا وه چې د نظار شورا لنډغرو بیا دا حالت یو مدني حرکت باله، ملي او اسلامي رنګ یې ورکاوه او دا یې خپل مشروع حق هم باله چې ټول کابل ښاریان دې پر دې ورځ د ویرې احساس وکړي. د جمهوریت په نامه د لنډغرو محوري واکمنیو بیا د دې واک درلود چې د دې تلین ورځو ته له بیت المال څخه پیسې بیلې کړي، د حکومت په کچه تر ټولو لوړ عالي کمیسیون ورته وټاکي، د ښار واټونه وتړي او ویناوال بیا پکې داسې قلقلي وکړي چې له یو سوچه ډاکو څخه درته مولانا جلال الدین بلخي او له یو لوبېدلي جاسوس څخه درته یو ملي اتل جوړ کړي او دولتي او نورو جاسوسي رسنۍ بیا ټولې د دې ډول اشخاصو ستاینې او صفاحۍ ته ځانګړي شي. په تېرو 20 کلونو کې یوازې د احمدشاه مسعود د تلین غونډو د لمانځنې له امله بیت المال ته تر 50 میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی او که د لارو د بندولو له امله عام ولس او سوداګرو ته رسېدلی زیان محاسبه کړو نو ټول زیان یې تر 100 میلیونه ډالرو پورته اټکل کیدی شي. پر مالی زیان سربیره به هر کال پر دې ورځ شونې وه چې د یو ډز او وحشت له امله زموږ څو تنه هیوادوال یا نه شهیدانېدل او یا به نه ټپیانېدل. نو دا داسې مړي و چې ژوندیو ته یې د مرګ ګواښ کاوه. تر مسعود وروسته بیا د عبدالعلي مزاري د مرګ ورځ هم د بیت المال په لګښت په شانداره مراسمو سره لمانځل کېدله. نو هلته به حکومتي چارواکو او بیګل شوو سیاستوالو له مزاري څخه داسې یوه سپینه فرښته جوړه کړه او داسې یو عالم او فیلسوف به یې وباله چې که خپله مزاری هم را ژوندی شوی وی فکر به یې نه و کړی چې خلک دی یادوي. د مسعود او مزاري په غونډو کې هیڅکله هم د کابل د ورانۍ میخکوبي او تنظیمي جنګونو کیسې نه کېدلې، بلکې دې دواړو پسې به داسې خبرې تړل کېدې چې دوی ټول عمر په ریاضت د هیواد په خدمت او آبادۍ کې تیر کړی دی. وروسته بیا د سنبلې 29مه د رباني تلین ورځ ورپسې زیاته شوه. دا ورځ که څه هم د مسعود د هغې په شان ډیره له وحشته ډکه نه وه، خو د بیت المال په میلیونونه افغانۍ پرې لګېدلې او د حکومت نیمه برخه به پرې مصرف وه. بیا د کب 18مه د محمد قسیم فهیم د تلین ورځې په نامه ونومول شوه. دا ورځ هم د بیت المال په پیسو لمانځل کېده. ویناوالو به یې له فهیم څخه یو عابد، دینداره، معمار، پرهیزګاره، مبارز، صوفي او عرفاني شخصیت جوړ کړ. هیچا هم دا نه ویل چې مړزان، چرګان او سپیان چا جنګول، د اسونو طویلې چا لرلې، د افغان هندوانو او سیکانو کورونه چا لوټ او غصب کړل. لنډه دا چې 20 کاله په دغسې ریشخندیو تیر شول او زورورو مړو پر کمزورو ژوندیو حکومت وکړ. هغه همداسې مړو چې په ټول ژوند کې د دې ملت لپاره د خیر ښېګڼې هیڅ کار نه دی کړی. د دې خبرې یادول هم ضروري دي چې هر څوک حق لري د خپل مړي یا ژوندي شخصیت ستاینه او لمانځنه وکړي، خو نه د عامه نظم د اخلال او د نورو د اذیت په قیمت. په دې باور لرو چې باعث بعد الموت تر مرګ وروسته ژوند حق دی. خدای پر هغې دنیا ښودلی، په دې دنیا نه چې مړي دې بیا را ژوندي شي، تپې او غونډۍ دې ونیسي، ټول ژوندي دې هم په تکلیف کړي، د هغو ژوند دې هم اخلال کړي او آن له ژوندیو خلکو او د جمهوري او ولسواک نظام له بامبېړانو دې هم باج واخلي، تر دې پورې چې د برېښنا شرکت دې هم وګواښي چې زه لاس مخلاص توره مو تېره، آن د وارداتي برېښنا بل هم نه پرې کوي. په دې 20 کلونو کې بل هیڅوک هم نه و چې دې مرحومینو ته یې فرمایلي وای چې تاسو خو شهیدان یاست، خدای بخښلي یې، قبرونه یا ابدي کورونه مو نوراني دي، د دې دنیا برېښنا ته څه اړتیا لرئ.
دا پرېږدي چې د یتیمانو کورونه پرې روښانه شي او یا یې لګښت پرې کړي چې ګاونډیان برېښنا پرې نه کړي. تر 20 کلونو وروسته سږکال د خدای جل جلاله فضل و چې نه د سنبلې پر 18مه نه پر 29مه نه د کب پر 18مه کوم مړی را ژوندی شو، نه یې د کابل ښار امن اخلال کړ، نه یې وحشت خپور کړ او نه یې له چارواکو باج او قلنګ راټول کړ. همدلته په خپلو قبرونو کې له تیارو سره لاس او ګریوان دي. خدای دې وکړي چې اوس نوي مړي د هغو زړو مړو ځای ونه نیسي او د هغوی ریکارډ مات نه کړي. ځینې کسان به بیا دا تور پورې کړي چې دې مړي کو قومي انډول او انصاف په پام کې نه دی نیول شوی. باید له پښتنو څخه هم د 100 تنو نومونه پکې یاد شوي وای چې ملي وحدت ته پکې زیان نه وای رسېدلی. نو که تاسو ته په پښتنو او نورو قومونو کې لکه د دغو 100 تنو په شان نور داسې زورور مړي معلوم وي چې هر کال را ژوندي کېږي، د بیت المال پیسې پرې لګېږي او د کابل ښار د ټولو ښاریانو د عامه ژوند د اخلال سبب کېږي، هغه تاسې ورپسې ورزیات کړئ چې په زورورو مړو کې هم د ملي وحدت انډول خراب نشي.